بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بس د الله تعالی رحم دی. ټول چې کم دی هغه عمرې له روان دي، هغه که فنکاران دي که خواجه سرا دي که څوک هم دي، بس ټول عمرې له روان دي. تاسو په تصویر کې کتی شئ سندل خټک ده. سندل خټک به تاسو پیژنئ په ملیشیا کې چې د ګل چاهت سره کومه لوبه شروع کړې وه، کوم قسمه ویډیو چې د هغې راغلی بیا به تاسو ته پته وه. اوس هغه هم عمرې له تللې ده، عمره یې ادا کړه. خو بله خبره پکې دا ده چې دواړه هغه بیل بیل دي، د یو بل سره هغه یو ځای نه دي. یعنی ملیشیا ته چې تللي وو د هغې نه علاوه دوبۍ ته چې تللي وو په هغې کې د یو بل سره یو قسمه یو ځای به ویډیو جوړولې. اوس عمرې کې دواړه دي خو د یو بل نه جدا جدا دي او ویډیو هغه د یو بل سره نه جوړوي. بس الله تعالی پې رحم کړی دی چې هغه عمرې له لاړه او د الله تعالی کور چې دی هغه یې ولیدو. خو زه به ټولو ورونو ته دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو ټول ورته خصوصي دعا کوئ چې واپس پاکستان ته راشي او داسې قسمه د ګناه کم کارونه چې دي، کومه فحاشي به چې کوله، کم نور حرکت به چې کول چې د هغې نه الله په امان کړي او هغسې حرکت نور هغه نه کوي. نو دغه خبر و د سندل خټک باره کې، کومه چې هغه هم عمرې له تلله، ګل چاهت هم تلله، هدې نه مخکې زیبا ګل هم عمرې له تللې وه. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.